بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ 25 د جون کال 2025 ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن هم د نور ورځو په رنګ چون موضوع نړیواله ده، مهمه ده، سیمه ییزه ده، د نړۍ د ژوند د بقا مسله ده. دا همدا د ایران او د امریکې او د ایران او د اسرائیل د کړکېچ په مسلې باندې بحث کوو، چې د کې بعضې ځینې ټکي مهم دي چې ادعاګانې د اسرائیل د خوا نه، د امریکې د خوا نه بعضې ادعاګانې شوي دي. دغه اټومیک انرژي اداره، یعنی اداره د انرژي بینالمللي نړیواله اداره چې دا غواړي چې بیرته خپل کار ته شروع وکړي، سره د ټولو هغه شیطانتونو او رذالت چې د وکړل د شرم و حیا نه لري، یو ځل بیا غواړي چې بیرته راشي. او په دې بابت کې د ایران د پارلمان موقف، د ایران د امنیت د کمیټې موقف، د ایران د خارجه کمیټې موقف، په دې ټولو مسایلو باندې به ان شاء الله سره بحث کوو. د ټولو نه مهمه دا ده چې دوستان سره دا خبر شریکه کو چې پس هغې نه چې امریکې اسرائیل ته وویل چې باید اوربند وکړي او نور جنگ متوقف شي، او د په حساب دا کریډټ ټرمپ ځان ته اخلي، وایي چې دا اوربند ما وکړه او اسرائیل او ایران به نور یو بل باندې یرغل نه کوي. د نتنیاهو سره دی چې د ماتې سره مخ شوی دی، توانایي د مقابلې د ایران سره نه لري، د دفاعي میزایلونه مخ په ختمېدو دي، د آیرن ډوم 4 مراکز چې ایران وهلي هغه له منځه تللي کاملا. همدارنګ ایران 22 ادي نظامی مراکز کاملا له منځه وړي دي، ادي 4 آیرن ډوم سیستمونه چې د 4 طرف دغه هغه د منځه وړي دي، د انرژي مرکز او د دغه سپلایر حیفا کاملا له منځه تللي، د استخباراتو د هډ کوارټر چې دغه د اسرائیلو هغه کاملا له منځه وړی دی. همدارنګه دی وزارت دفاع وهل شوې ده. یعنی اسرائیل په دې 14 ورځو کې کافي خساره لیدلې ده چې کم شي نشي ویلی. همدا اوس دې خلک اواره دي، مهاجرېدو خواته روان دي، په صحرای سینا کې روان دي. بل دا دی چې دوی خپل مهاجرینو لپاره کم جوړ کړی دی، خو هغه د نړۍ نه پټ ساتي، ځکه چې عیناً لکه هغه کم چې د غزې او فلسطین خلکو ته جوړ شوی، اوس اسرائیلیان کمپونو ته تللي، ځکه کورونه یې وهل شوي دي، خو دوی نړۍ ته نه غواړي دا وښیي. د دغې ټولو باوجود د نتنیاهو دا دغې ته وایي چې نه، دا مسله باید ونه شي، ته باید شاته لاړ نه شي، یعنې ته راغلل یو 3 بمه دې واچول، خدای هغې کار کړی دی نه دی کړی، ته باید د صحنې نه ونه وځې، ته ما سره ودرېږي. په دغه مسله باندې د نتنیاهو او د دغې ټرمپ ترمنځ کلکه شخړه راغلې ده، او ټرمپ سخته لهجه استعماله کړې ده، او لکه تادیبي دغه یې کړی دی چې دا د سولې مسله زما مسله ده، دا زما کریډټ دی، دا په ما نه نشي اخیستلی، او ته باید به متقابله حمله بیرته ونه کړې، که ودې کړله ته به په دې دغه کې یوازې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې جالبه چې دلته امریکې دا اعلان وکړ، او د نورو برنامه دی د نظام د تغییرولو مسله دی ناکامه شوله، د ایران د اتمی مرکزونو وهل د منځه ناکامه شوله، د خلکو د قیام مسله چې دی فکر کوو به هغه ناکامه شوله. نو رضا پهلوي، یعنی شاهزاده رضا پهلوي، د رضا شاه پهلوي زوی، هغه نه تنها چې یو قلبي تکلیف سره مخامخ شوی دی او تللی دی شفخانې ته تللی، خو بل اقدام دا کړی دی چې د ډونالد ټرمپ سره خپل هغه د رسنیي او د تلیفوني اړیکې چې دي هغه بندي کړي دي، او هم د نتنیاهو سره. نو دا یو دغه دی په ظاهره وړوکی شی ښکاري، خو دا یو غټه مسله ده، ځکه دا د دوی هغه موره وه چې امریکا او اسرائیل غوښتل چې دا راولي، لکه کرزي غوندې چې د بل نه دوی راوسه افغانستان ته، دارنګې راولي ایران کې کوز کړي، او د اسرائیلو دا یو ایجنټ وسي. ځکه یو ټکي بل ته باید تاسو متوجه اوسئ چې د رضا پهلوي لور ایمان پهلوي چې ده، د خاوند یو عیسوی دغه دی، د خاوند یو یهودی دی، یهودي لابي ده، د یهودي یو لوی بزنسمن دی، او ایمان پهلوي چې ده هلته دغه شوي ده. او تاسو به خپله د رضا پهلوي ویډیوګانې لیدلي چې دا ځي هغه د بیت المقدس کې کومه دیوال ته چې یهودان سر خوځوي، سر په دیوال وهي، هلته ولاړ دی عبادت کوي، یعنی بالکل د یهودانو عبادت کوي.
نو دغه امید د نو چې دا په دې رقم زر د لوبه به ختم شي او اسرائیل به ماته وخوري امریکا به ماته وخوري او دا دغه شي نو د دې بابت نه تنها چې د صدمه قلبي لیدل د بستر شوی دی بلکې د خپل هغه دغه رسنو دغه چې د فالو کولې نتنیاهو ټرمپ یو بل سره او د دې کوم نمبر او هغه بلاک کړی دا او دغه ان فالو کړی دی دا یو غټه مسله ده چې د په حساب د دې په مېس کې دا رخنه راغلی ده بل خبره ده چې د نړیوالې انرژي اداره غواړي چې بیرته دغه ته ایران ته راستون شي او خپل کار د کوم ځای نشي دی وي چې خدا یو ښکاره خبر و چې دا یو شیطانی اداره و دا رافایل ګروسی چې دی دا د یهودو ایجنټ دی د غلط راپور جوړ کړ د غیر راپور په اساس باندې اسرائیل ته بهانه جوړه شو عمله وکړه اوس د دې لپاره سوګول ځای ورکی ولې دې ته اجازه ورکړ شي زه شدیداً دغه شی مخالف یم دا لکه د موګه غوندې چیرې ده او د ریچن بنت چیرې هم لکه موګه غوندې ده دواړه يهود الاصل دي دواړه هغه په افغانستان کې شیطانی لوبه کوي دا په ایران کې شیطانی لوبه کوي کله چې طالبان او هغه افغانستان نه منې ک زاولنه کاسومه چې د افغانستان انټرنیشنل کې دا خبره ما وکړه چې دا کار ډیر ښه کار وشو بهترین کار وشو چې د افغانستان نه منې ک اوس ایرانیانو دا تصمیم نیولای سلیمی د ایران د پارلمان غړي چې نن الته خبرې کولې ځکه چې د پارلمان د امنیت کمیټې د ایران د پارلمان نه د غوښتیو چې باید د ان پی ټی نه ایران ووزي او په عین حال کې د ایران د پارلمان د خارجه کمیټې مشر علاءالدین بروجردی ویلي دي چې رافایل ګروسی ته باید اجازه ورنکړل شي چې ایران ته راشي دغه خبره پارلمان د 221 رایو په د اکثریت سره بدون د کوم مخالفت دی رای تایید کړی دی او دا اوس دغه شوی دی چې دا به نور ایران ته نه راځي حتی دا ویل شوی دی چې د ایران د خونه هر څوک د سره کینی خبرې کوي یا د سره تماس نیسي دا به خلاف د قوانینو شمار کیږي جرم وي او ایران به دا کار نه کوي زما په نظر دا نهایتا یو مثبت قدم دی چې ایران راوچت کړی دی او دا یو مثبت قدم دی دا داسې شیطانی ادارو ته چې په یوز د قانون لاندې د ملګرو ملتونو قانون لاندې د نړیوالو قوانینو په اساس کار وکړي نه په اساس د سیاسي روابطو چې د امریکا او د یهود سره لري نو دا رنګ د دوی چیرې افشا کول او نړۍ ته خودل او د دوی خپې بندول دا بهترین اقدام دی مسلمان کې باید دغه جرأت پیدا شي چې دا کار وکړي ترڅو غربیان په دې پوه شي چې دوی نور د اسلامي نړۍ سره لوبه نشي کولی او ایران الحمدلله دا اقدام کړی دی او نه تنها چې ان پی ټی نه به دی وزي دی به د آی ای دغه بم نه پرېږدي هیئت بم نه پرېږدي دا مشر به هم نه پرېږدي او بل ایران دا خبره کړې ده چې زمونږ اتومي دغې ته کوم صدمه نه ده رسېدلې مراکزو ته دا کوم ځایونه چې دوی وهل نتنز یې وهه اصفهان یې وهه فردو یې وهله او داسې دوی نور ډیر مراکز لري چې هغه نور باندې حمله نشوه بوشهر باندې خو روسیې ویلي چې هلته زما مشاورین دي دې باندې نشي راتللی مګر کوم ځایونه چې امریکې ادعا وکړله چې کاملا تخریب شوي دي او د منځه وړي دي او اسرائیل هم دا ویلي چې موږ د ایران توانایي د اتومي د منځه وړې ده دا اوس څو کلونو لپاره دا کار نشي کولی او د اول خو د امریکې خپله د اطلاعاتو یو راپور نشر شوی دی چې هغه ټرمپ ته وړاندې شوی دی او ټرمپ ته دا ویل شوی دی چې ستا دغه ادعا چې تا په میډیا کې وکړه چې د ایران دغه کاملا مسمار شوي دي اتومي مرکزونه دا خبره ستا درسته نه ده غلطه ده ایران دغه خپل په ځای باندې دي او هغې کولی شي چې خپل د اتومي دغه بیرته ریاکټرونو کار بیرته شروع کړي او ایران دا اعلان کړی دی چې زموږ د دغه مراکزو صرف د دخولي او خروجي د ننوتو او د وتلو دغه دوه لارې دی چې وهلي دي هلته دغه چون د میزایل چې دی جی بي یو و50 دا د 80 متره د سیکویه وباسي نو 80 متره خو ډېر زیاته لویه کنده ده د ډکول ډېر وخت نیسي نو دغه ایران ویلي چې دغه کېدای شي یو میاشت یو نیم میاشت کې د کندې موږ ډکې کړو نور دننه هر څه خپل په ځای دی او ډېر زر به موږ خپل د یورانیم انریچمنټ د پخوا نه هم په سري توګه او په قوي توګه باندې به مخکې ویسو او موږ به
په شان نه ځو او د معامله کې چا سره معامله هم نه کوو او NPT نه به هم وځو او دغه به هم نه راپرېږدو ګروسي. دا ټول مثبت اقدامات دي او دلته د ایران برتري ښکاري. راځو دې ته چې اسرائیل لوی درستیز دا ویلي دي چې موږ جنګ لا نه دی ختم او ممکن زموږ د ایران باندې حملې ختمې شوي نه دي، دا به ادامه لري. سره دې چې ټرمپ ورسره په تنده لهجه خبرې کړې دي، خو د ایران رئیس جمهور د مالیزیا د دغه صدر اعظم سره یعنی ابراهیمی سره چې خبرې کړې دي هغې ته ویلي دي چې که چېرته اسرائیل احترام دی اوربند وکړي نو موږ به بالکل احترام دی اوربند کوو، اما که اسرائیل په موږ وار کوي زموږ وار به ډېر شدید او تون به د هغې نه چې د دوی توقع لري. ځکه خپله بعضې اسرائیلي راپورونه دا دغه کړی دی چې ایران برلاسۍ درلوده، نسبتا قوي ضربات وارد کړي دي او ایران له خپله هغه میزایلونه چې به د ده نه هم قوي ولاندې دي استعمال کړي. نو په دې اساس باندې که چېرته اسرائیل په ایران باندې دوباره حمله کوي، ایران به قویتر میزایل استعمالوي او بل د پخوا نه چون د هغې دفاعي سیستم تضعیفه شوی دی د منځه تللی د اسرائیل، پخوا به ایران 100 میزایله ورول، هغې کې به 90 په هوا کې خنثی کېدل، 10 به لګېدل، دومره خرابی یې کړی دی. اوس پرون یې 15 میزایله په 4 مرحلو کې یعنې درې داسې بیا فرضاً 15 په بل دغې باندې په 4 مرحلو کې 15 میزایله هغه هم خیبر قدر ایچ ورباندې خوشې کړي دي. خیبر قدر ایچ مخکې نو استعمال کړي او دا ټول یو هم د دې دغه کړی نه دی، مخې ورته نه ده نیولې او دا خپل په ځایونو باندې لګېدلي او خسارات دوی ته اړولي دي. نو دې معنا دا ده چې پس د دې که ایران میزایلونه وری که 2 وری 2 به خپل ځي ته ځي او که 10 وری 10 به خپل ځي ته ځي، هم اسرائیل مخنیوی نشي کولی او د اسرائیل د دفاعي میزایلونو توانایي هم نهایت کمه شوې ده او د سپلای د نړیوالو دغې په نه تر اوسه ورته بله نشته دی. نو د دې لپاره امریکا کوشش کوي چې دا که نور هم جنګ ته ادامه ورکوي، دا هم موږ خرابوي هم ځان خرابوي، دا باید د جنګ نه لرې وساتو تر څو چې دی بیرته په خپو باندې ودرېږي. د بله آخري مهمه خبره دا ده چې ایران د یهودي جاسوسانو په لړۍ کې تر اوسه پورې 200 تنه ګرفتار کړي دي. په بله ورځ چې څو تنې ګرفتار کړي، 2 تنه پکې افغانانو چې د تیر پخواني جمهوریت د نظام کسانو او د اعتراف هم کړی دی او فکر کوم چې هغه د بدخشان ولایت نه او په ایران کې یوې د ډېرو مودې نه 8 کالونه هلته اوسېده او دا بل د 2 کالونه هلته اوسېږي او دا دغه شوي دي، ممکن چې دا به هم ډېر زر اعدام شي. راځو په دغې ته د امپیچمنت لپاره چې د ډونالد ټرمپ ما تاسو ویلو چې مواخذې مسله به کېږي، ځکه چې پارلمان کې دا خبره شوې وه چې د خلاف د قانون کار کړی. هغه مواخذې چې وړاندې شوه دلته چون د ایران سره جنګ ته ادامه ورنه کړله او د صلح مسله مطرح کړله، نو امپیچمنت چې دی 244 رایې په مقابل د 9 رایو کې ناکامه شوه او د مواخذې مسله به حساب په شا وتنبول شوله. د کانګرس د امریکا دا رایه ورنه کړله چې فعلا وخت مواخذې نه دی او د چې کوم دغه کړی دی چې خلاف د قانون عمل کړی هغه په دغه کې دوی ونه شماره او دی په حساب فعلا د دغې شي نه بچ شو. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم، وما علینا الا البلاغ.